سلامونه دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ واستئ. دوستان تاسو ګورئ ام ټي پلس یوټیوب چینل، زه طارق سادات یم. نن تاسو سره د امازون په باره کې څو معلومات وړاندې کوم. زیاتره زموږ کوم مینوال چې دي، کوم لیدونکي چې دي، هغه موږ څخه دا پوښتنه کوي چې تاسو په امازون باندې موږ ته کورس جوړ کړئ. نو زه به لنډ دغه په د امازون باندې خبرې تاسو سره وکړم. امازون چې دی دا یو انلاین کمپني ده. انلاین کمپني څنګه انلاین کمپني ده؟ لکه مثال تاسو ناست په یو ملک یاستئ، په بل ملک کې خریداري کوئ، هغه په بل ملک کې مارکیټ ورته پیدا کوئ، هلته یې خرڅوئ. نو دا یو انلاین کاروبار دی. یعنې تاسو کولی شئ چې مثال په خپل ملک کې، که هغه هر ملک یاستئ، تاسو مثال په پاکستان یا افغانستان کې یاستئ یا کوم بل داسې ملک یاستئ، تاسو هلته اوسیږئ او په چین کې مال اخلئ، په امریکا کې یو اس ای کې خرڅوئ، هلته ورته مارکیټ پیدا کوئ. مثال په بل ملک کې نو دغې ته انلاین کاروبار وایي. او دغه چې دی په یعنې تاسو ته یې ګټه ډېره ده په دې کې، فیصدي تاسو ته پکې ډېر راځي. مثال تاسو یو شی واخیسته په $10، کولی شئ چې په $20 یې خرڅ کړئ، $50 یې خرڅ کړئ. یعنې دا تاسو پورې ده، انلاین کاروبار دی. نو موږ زیاتره کوم مینوال چې دي زموږ یا لیدونکي چې دي، هغه موږ څخه دا پوښتنه کوي چې تاسو موږ ته امازون په باره کې کورس. نو فی الحال خو موږ په امازون کې داسې ډېر دغه نه لرو، خو که چېرته موږ په امازون کورس باره کې معلومات ورکول، نو موږ تاسو ته همیشه د ټکنیکل په باره کې، یعنې فیسبوک، یوټیوب او فیسبوک، انسټاګرام دغه باره کې معلومات درکړي. خو دغه کوم غوښتنې چې اوس فی الحال موږ نه کېږي د امازون د کورس په باره کې، نو ما مخکې هم تاسو ته وویلی چې زه امازون کورس باندې فی الحال 100% تسلط نه لرم. خو که چېرته ستاسو غوښتنه ډېره نو په راتلونکي کې انشاءالله چې موږ به فری کورس جوړ کړو او تاسو مینوالو ته به دا کورس وړاندې کړو فری، بغیر د کوم فیس او د کوم پیسو څخه. نو زموږ معلوماتي ټکنیکل چینل چې دی کوم ام ټي پلس پښتو، نو دا تاسو سره سبسکرایب یې کړئ، د نورو ملګرو سره هم دا ویډیو شیر کړئ، تر څو هغوی هم خبر شي چې په راتلونکي نږدې وخت کې به موږ امازون فری کورس شروع کوو. د بلې معلوماتي ویډیو پورې ښه وخت، ښې چارې. الله پامان.